د نن ورځې سیالۍ دویمه برخه هم پای ته ورسېدل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 203 منډې لري. خپل شپږ لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. داسې رحمتشاه زرمتی عصمت عالم بیا ډېره زبردست بهترینه ملګرتیا روانه کړې ده چې عصمت عالم 110 منډې جوړې کړي دي، خو داسې رحمتشاه زرمتی بیا 105 منډې جوړې کړي دي. د افغانستان لوبډله اوس د زمبابوې لوبډلې څخه 119 منډې د مخه سوله. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې په خلاف څونه هدف پرېږدي، څنګه توپونه ترسره کوي. خدای دې وکړي چې داسې رحمتشاه زرمتی او عصمت عالم ودرېږي چې د افغانستان لپاره یو ستر هدف وټاکي. د افغانستان نور توپوونکي نشته، یوازې راشد خان دی. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زمبابوې لوبډلې ته څونه هدف پرېږدي. د افغانستان لوبډله اوس د زمبابوې لوبډلې څخه 119 منډې د مخه سوله. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې په خلاف څونه هدف پرېږدي، څنګه توپونه ترسره کوي. خدای دې وکړي چې داسې رحمتشاه زرمتی او عصمت عالم ودرېږي چې د افغانستان لپاره یو ستر هدف وټاکي. د افغانستان نور توپوونکي نشته، یوازې راشد خان دی. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زمبابوې لوبډلې ته څونه هدف پرېږدي. دوستانو که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.